کابل کې د ترکمندري د ځوانانو اومه دوره د فوټبال سیالیو تورنمنت پیل شو. په دغه سیالیو کې د ترکمندري د ورزشکارانو 28 ټیمونو ګډون کړی دی چې د سیالیو په پای کې به غوره لوبغاړي د فوټبال ملي ټیم ته لاره پیدا کوي او په ملي او نړیوالو سیالیو کې به ګډون کوي. شورای جوانان در ترکمن بهترین بازیکنان را دارد و یک جمله از عادی ترکمنی و امثالش فرید جان، نصیر جان، همه بازیکنان ما بهترین بازیکنان است. دیگه امید به خدا که انشالله یک بازی بتونیم که خوش همگی دوستا به خوش کسایی که در اینجا آمده. رسم و یک رواجی باید در بین مردم ایجاد شود که بتونه دیگه قوم و دیگه بدون از قوم و بدون کدام تعصب بتونن یک تورنمنت مثل همین را برگزار بتونن در سطح یک دره، در سطح یک ولایت و در سطح تمام مملکت افغانستان. خیلی خوب است بر جوانان و جوانان. خوشحال هستیم بسیار واقعا. تشکری خاص میکنیم و همچنین از دولت امارات اسلامی خواهشمندیم که تشویق کنن، حمایت کنن جوانان را که چی در داخل هم پیرو شود و بیرون هم بتونه یک وقت و افتخار مردم افغانستان باشد. د سپورت او بدني روزنې د ادارې مسؤلینو وویل د ځوانانو د هڅونې دا ډول پروګرامونه کولای شي ځوانان خپلو مثبتو موخو ته ورسوي او په راتلونکي کې ښې لاسته راوړنې ولري. برنامه‌های خیلی منظم و مسائل در قسمت رشد ورزش فوتسال و فوتبال میگیرد. امیدوار هستم سال بعد ما شما یک برنامه مثل این برنامه پروژه جوج خود ولسوالی در ترکمن داشته باشیم. در ولایت پروانی خودش نوید وزیر میگه که یعنی مردم در ترکمن علاقه دارند. وقتی که علاقه داره باید در مسابقات اصلیشان ما مکانی داشته باشیم که در اونجا بتونن ورزشکارا در خود در ترکمن اونجا مسابقات برگزار بکنن، تمرین بکنن و بازی فوتسال شاهد باشن. مسؤلینو وویل د دغه سیالیو موخه دا ده تر څو ځوانان یووالي د ټولنې پرمختګ او مثبتو فعالیتونو ته وهڅول شي. هدف از این تورنمنت اتحاد، همبستگی بین جوانان و استعدادیابی ورزشکاران عزیز و رایابی آنشان به تیم ملی. در این تورنمنت در حدود 28 تیم شرکت نموده است که تمامیشان از در ترکمن میباشند. د دغه سیالیو ګډونوالو د سپورت او بدني روزنې له مسؤلینو غوښتنه کوله چې نور هم د سپورت د برخې ملاتړ وکړي او ځوانانو ته په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو مناسب فرصتونه رامنځته کړي.